په داسې حال کې چې په سیمه کې د وروستیو نښتو د پایلو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې د افغانستان وضعیت وڅېړه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یا یوناما سرپرستې جورج یدګانیون د هیواد د سیاسي او بشري وضعیت په اړه د دې سازمان وروستۍ ارزونه د شورا له غړو سره شریکه کړه. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو بشري زیانونه هم لرلي دي. د یوناما د شمیرو له مخې د فبرورۍ له 26 څخه د مارچ تر 5 پورې د پاکستاني ملیشو د هوایي بریدونو په پایله کې 115 ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شوي دي چې تر نیمایي زیات قربانیان یې ښځې او ماشومان دي. د فبرورۍ له 26 څخه د مارچ تر 5 پورې د پاکستاني رژیم هوایي بریدونو په پایله کې د 115 تنو ملکي وګړو مرګ ژوبله ثبت شوې ده چې پکې 50 تنه شهیدان او 129 تنه ټپیان دي. د راپور له مخې 55 سلنه قربانیان ښځې او ماشومان دي. یوناما له ټولو لورو غوښتي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي او د نړیوالو بشري حقونو له ژمنو سره سم عمل وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت، د نړیوالو مرستو د کمیدو او د وروستیو کړکېچونو د اغیزو په اړه هم خبرې وشوې. ټاکل شوې چې د امنیت شورا په راتلونکو ورځو کې د یوناما د ماموریت د غځولو په اړه هم پریکړه وکړي. سازمان ملل متحد من حیث یک سازمان بزرگ جهانی به خاطر صلح و امنیت جهانی همکاری و دوستی ایجاد شده که کشورها اگر به تنش میرن به جنگ میرن اینا باید روی از تنش ها و جنگ ها را بگیره. بعد از جنگ دوم جهانی دیگه جنگ ها وجود نداشته باشه، تعاملات وجود داشته باشه، تعاملات سیاسی. بدبختانه که ملل متحد چنین یک وظیفه و مسئولیت اساسی خود من حیث یک سازمان بزرگ جهانی ایفا نکرده. شورای امنیت بجای رسیدگی واقعی به این مسئله فوری و جدی مردم افغانستان نشست‌ها با محوریت مسائل قدیمی و بدون نتیجه برگزار می‌کند و باید بگوییم که افغانستان در این نشست‌ها حضور نداشته و واقعیت را مستقیم بیان کرده نمی‌تواند. اما سازمان ملل این حق مشروع را از افغانستان سلب کرده. تر دې وړاندې اسلامي امارت ویلي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې د حل لپاره سیاسي هڅې شوي دي او ټینګار یې کړی و چې اسلامي امارت د جګړې پلوی نه دی خو مقابل لوری هڅه کوي سیمه بې ثباته کړي.